سرې اندوانې اوس مه خورئ ځکه چې تاسو ته هم ترېنه کینسر لګیږي او ستاسو ماشومانو ته هم ترېنه کینسر لګیږي. نو دا خو یو قدرتي میوه ده، د دې نه انسان ته څنګه کینسر لګیږي؟ د دې نه انسان ته داسې کینسر لګیږي چې کم انسانان په دې اندوانو کې د سرنج په ذریعه باندې کم رنګ اچوي، کم چې ګلابي رنګ وي او سور رنګ وي چې په هغې باندې اندوانه ډېره زبردسته او ډېره سره لیدی شي، نو د هغې رنګ نه انسان ته کینسر لګیږي. نو دا رنګ دا انسانان د کم ځای نه حاصلوي او دې اندوانو ته چې انټر شي دننه شي او بیا انسان دغه اندوانه وخوري، نو د هغې نه بعد څنګه انسان ته کینسر لګیږي. دې سره په دې ویډیو کې زه تاسو دا هم ښیم چې تاسو به هغه اندوانه هم پیژنئ کم کینسر چې لګوي او هغه اندوانه به هم تاسو پیژنئ د کمې نه چې کینسر نه لګیږي. ځکه کله هم چې اندوانه پخه شي او هغې ته دا کیمیکل انټر شوي نه وي نو د هغې نه کینسر نه لګي، خو کله هم چې دې اندوانې ته دا کیمیکل انټر شي کم چې اوس زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم، نو د هغې نه بعد بیا تاسو ته کینسر لګېدی شي او د هغې سره 15 ګنټې بعد یا 5 ګنټو کې دننه په تاسو باندې هیضا لګولی شي، یعنې تاسو ته به بار الټې درځي او ستاسو خېټه ورسره خرابېدی شي. نو کم قسم داسې اندوانې دي او کم قسم داسې کیمیکل دي چې دا دو اندوانو ته انټر کوي او دا کیمیکل د څه څیز نه اخلي او دا څنګه انسان ته کینسر لګوي. نو دا ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې در کوم. نو که چېرې تاسو په دې کې انټرسټډ یې نو دا ویډیو مکمل وګورئ او دا ټول معلومات ترلاسه کړئ چې تاسو پې کمپلیټلی پوه شئ. او د دې کیمیکلو نوم ایریتروسین دی او څومره هم چې فورن کنټري دي، کم چې یورپین کنټري دي، امریکا ده، استرالیا ده، همدغه شان نور څومره ملکونه دي، هغه ټولو په دې کیمیکلو باندې بین لګولی دی، مطلب دا نشي استعمالولی ځکه چې د دې نه انسان ته کینسر لګیږي او کینسر د غور کینسر انسان ته لګیږي، د معدې کینسر ترېنه انسان ته لګیږي او د کولمو کینسر انسان ته ترېنه لګیږي. نو دا کیمیکل ایریتروسین دا د پټرولو نه اخیستی شي. بیا دا کیمیکل ځنې داسې انسانان وي چې دا اندوانو ته دننه کې چې په هغې باندې ډېره سره اندوانه لیدی شي. نو کله هم چې دا کیمیکل د پټرولو نه اخلي نو دې کیمیکلو ته فلوروسین او بینول کمپاوند ویلی شي چې دا را یو ځای کې 2457 ټیټرا آیوډو فلوروسین سره میکس کړي چې د هغې نه دا کیمیکل جوړ شي. نو کله چې د دې نه دا سور رنګ جوړ شي نو دا ستاسو د صحت لپاره کارسینوجین شي، مطلب ستاسو په صحت کې دننه کینسر جوړوي. نو کله هم چې دا اندوانې ته دننه کې نو دا اندوانه به تاسو څنګه پیژنئ چې په دې کې کیمیکل میکس شوي دي او هغه اندوانه به تاسو څنګه پیژنئ چې په هغې کې کیمیکل نه وي میکس شوي، یعنې قدرتي سره وي. نو د ټولو نه اول کله چې تاسو اندوانه کټ کړئ نو تاسو به د ځان سره کاټن یعنې مالوچ وساتئ، کم چې صفا کاټن مالوچ وي، یا تاسو سره ټیشو پیپر وي او دا ټیشو پیپر یا دا کاټن مالوچ به تاسو په هغې اندوانه په هغه ځای باندې ولګوئ کم ځای چې سور وي. نو که چېرې د هغې اندوانې نه دې کاټن یا دې ټیشو پیپر سور رنګ واخیستو نو پوه شئ چې په دې کې ایریتروسین میکس شوي. او که چېرې یو اندوانه قدرتي سره وي نو تاسو چې کله دا ټیشو پیپر او کاټن راوالئ او په هغه اندوانې په هغه سور ځای باندې تاسو میکس ولګوئ کم ځای چې سور شوي وي او هغه ټیشو پیپر او هغه کاټن ته سور رنګ وانهلي نو پوه شئ چې دا قدرتي سره ده. دا ستاسو د صحت دپاره فایدهمنه ده، خو په کومه اندوانه کې چې دا کیمیکل ایریتروسین میکس شوي وي نو دا کیمیکل ستاسو د صحت دپاره بې انتها نقصان دي. نو اوس به د خپل صحت دپاره موږ یو قدم اوچتوو. نو که چېرې چېرته هم تاسو اندوانې اخلئ او په هغې کې تاسو ته دغه شان اندوانه راشي چې په هغې کې دا کیمیکل یوز شوي وي نو د هغې نه تاسو ویډیو وکړئ او موږ ته یې په وټساپ باندې راولېږئ نو هغه افیشل موږ وایرل کوو ستاسو د صحت دپاره و دا قدم موږ ستاسو دپاره اوچتوو ځکه چې خلکو ته ویرنس راشي او خلکو ته پوهه راشي چې د هغې په ذریعه باندې خلکو ته دا پته ولګي څومره هم چې د اندوانو ولدي چې هغه پکې دا کیمیکل میکس کوي کم چې ایریتروسین دي چې انسانان په وجود کې دننه کینسر جوړوي او د ماشومانو په وجود کې دننه کینسر جوړوي چې دا کیمیکل اچول نور بند کړي. نو دا به موږ دومره وایرل کوو چې د خپل صحت خیال به اوس موږ په خپله ساتو. نو که چېرې دغه شان انفارمیشن کې تاسو انټرسټډ یې نو دغه شان میډیکل انفارمیشن موږ تاسو ته ډیلي بیسس باندې راوړو چې د هغې دپاره تاسو زموږ په کمیونټي کې حصه اخیستی شي. شکریه، الله حافظ.